نو دا وړه خبره نه ده اوی دا خبره ذهن کې یاد ساتي نن سبا معاشره کې قسم دی چې د یو سړي بچی نیک عمله شه دا دله لوی سعادت دی ده ته دی نه دعا کوي او نه دی دله څه ګټه وټه کوي خو چې د بد ماحول نه دی محفوظ وساتلو نو خپل عزت دی محفوظ که او بچی له دی زندگی ورکه او که داسې نه وي نو قسم دی چې د تربیت او د ماحول په وجه باندې دا اولاد قیمتي سرمایه ده او دا به زموږ نه خورې شي او داسې به خورې شي چې اول به د پلار ګریوان ته د بېعزتۍ لاس اچي او بیا د مور او بیا د معاشرې دپاره به یو کینسر جوړ شي تاسو یقین وکئ بله ورځ یو جرګه کې ما بیان کو څه خبره شوه ماله یو سړی راغه وی یاره پلار را باندې راپورټ کړی دی وی داسې ده چې لږ راله پلار سره روغه وکړه ما وی ډېره ښه ده زه لاړم او پلار لی چې کوم دی هغه جومات ته م راوغوستو نو پلار یې وی سپین ږیری او ډېر کمزوری و او تاسو د یقین وکئ د شپږو لوریانو یې دا یو زوی او ډېر نیازبین یې لوی کړی و او قسم دی د قرآن او د مدرسې او د ښایسته تربیت نه محرومه ساتلی او نو سپین ږیري دپاره خپل زوی ښامار جوړ شو نو ما باباجي ته وی بابا دې زوی سره دې روغه نه کې نو ما ته یې وی زه روغه څه وکړم وی دې تندي ته مې وګوره نو چې تندي ته مې وکته نو داسې ګرولې شوی و نو ما ورته وی بابا دا ولې وهلې وی وهلې خو په ملا یې وی دا تندې نه دی وی دا زه کور ته ننوتم او وی پړي باندې جامې وینځلې وې ځوړندې وې وی د هغې هغه لستوڼې زما د تندي پورې ولګېد او هغه لستوڼې لوند لوند نو هغه لستوڼې زما د زوی جامې وې نه چې ما داسې وکته چې دا خو مې د زوی کمیس دی نه بوډۍ ته مې وی چې راشه کاڼې راواله او زما د تندي پورې ومږه زما د دې بچي نه دومره زیات نفرت دی چې د ده د دې جامو د لستوڼي دا لوندوالی مې تندي پورې ولګېد ما له دا کاڼي باندې تندی داسې ومږه نو دا راله بوډۍ مږلې دی تندی یې راله مږلې دی ما ورته وی ولې بس یو څو خبرې کوم ماته متوجي وی ځکه چې زما زوی ځان ته فرعون وی دی خو ماته متوجي شه پرېږده وی زما زوی ځان ته فرعون وی او وی زه ځان ته مسلمان ویم نه دا د بد تربیت او د ښایسته تربیت نه چې سړی دا بچی محرومه وساتي اول د مور دپاره د پلار دپاره او بیا چې کوم دی هغه څه دی بیا د معاشرې دپاره دا ډېر لوی د نقصان او د ضرر ذریعه او سبب ګرځېږي تاسو یقین په الله وکئ چې وړاندې روزو کې یو کس راغلی وی دا سړی دی او دی نوم دی وی پلار سره وله روغه وکړه وی پلار پې 14 ډزه کړي دي خو وی بچ شوی دی نو ما ورته وی یاره ستا پلار سره روانه پسه ده ما ته وی زما پلار ما ته وی چې آیس مسکه کنزل مه کوه اسلحې سره شوق مه کوه نو ما ورته وی پلار خو دې درته دا ډېره صحیح خبره کوي نو ما ته وی جی صحیح خبره نه کوي مې ولې د دې علاقې دی ما ته وی تبلیغ کې مې وخت لګولی دی وی جی زه ښه په هر څه باندې پوه یم وی ما ته صحیح خبره نه کوي مې ولې وی دا ما چې کنزل زده کړي دي یا د اسلحې سره شوق مې زده کړی دی یا زه آیس کم نه دې له زه د غلجو مدرسې ته نیم تللی چې دا شیزونه ما هلته زده کړي دي وی ما دا د خپل کور د نغري په غاړه د خپل مور پلار د تربیت او پالنه زما داسې ماحول کې شوې ده وی زه وړوکی یم او پلار د ګوتې نیولی یم او وی پلار راته وی چې بچی ما څوکولي نو ته به زما بدل اخلي نه هغه ماشوموالي نه زما پالنه داسې شوې ده زما د نغري په غاړه د رونو خویندو د مور پلار په منځ کې کنزل وي بدې ردې وي اسلحه ده ټوپک دی تماچه ده نه زه خو دا شیزونه ما د خپل مور پلار تربیت نه حاصل کړي دي او بل دا دی که زه آیس کم نو دې کې زما ګناه نشته مې ولې نشته
وی جی چې هر ماښام به درستخان باندې کېناستو که نه نو پلار به مې یو اواز کو وی ما ته به وی چې بچی د اسماعیلي به څنګه آی شروع کی اسماعیل وی زما د تره زوی وی د پلار مې رواره نی پلار مې په دې تکل کې و چې زما د ارواره آی شروع کی رور مې کمزور او بوډا دی زوی به آی سیوسی دا جیداد به ما ته پاتې شي نی هغه آی شروع نه کوي ما آی شروع کو وی دا خو مې د پلار غلط تربیت ته او سوچ دی یو څو ورځې بعد په لار تېرېدم حاجي صاحب راته آواز وکړي دې خوا راشه چې ورغم ما ورته وی جي هغه هلک له چې د پلار سره روغه کړې وه ما او وی خبرې ما نه وی پرون نه بله ورځې تماچه راواشته او مور یې په دیزي باندې ویشتې ده وی نن د مور درېیمه ورځ هم ده د غلط تربیت د قرآن نه چې د محرومه که نو ستا دپاره د کینسر ذریعه شوه معاشرې دپاره هم او که د قرآن خوانه که نو یو خو چې دې څومره ساګانې علي امام غزالی رحمهم الله فرمایي دومره ساګانې ستا د مور او پلار په عملنامه کې الله دومره نیکې لیکي الله جل شانه د موږ او تاسو دا اولاد او بچي دا قرآن خوانه کی الله جل شانه دی دا پروګرام د دې علاقې او د کلي دپاره ډېر د خیر او برکت ذریعه وګرځئ دا یو څو خبرې مو کې مهمان خصوصي راغلی دی او انشاءالله باقي خبره به نور علما کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین